او یو شاعر ناشنا خبره کړې ده، ډېر مشهور شعر ده، وخت په وخت پکار دی چې مسلمانې ځان ته مخې مخې ته کوي. شاعر وایي: فلیتک تحلو والحیاة مریرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. مقصد دي شعرونو دا دی، وليتك ترضى، يلا چې ته رانه راضي شي، ارمان زما دقه دی چې ته راضي شي یالله، او پرېږده دا خلک دې خپوي غصه دي دغه څه پروا نه کوي. ولیت الذي بیني وبینک عامر، او یالله ارمان مې دا دی چې زما او ستا په منځ کې چې کومه رابطه ده دا برابري، وبیني وبین العالمین خراب، او که زما او د دې عالم په منځ کې چې کومه رابطه ده که دا ګډه وډم شي څه پروا نه ده. ټول عالم سره چې زما کومه رابطه ده که دا ګډه وډم شي څه پروا نه کوي، خو یالله چې ستا سره مې کومه رابطه ده چې دا یالله ګډه وډه نه شي، او یالله وایي چې ستا محبت راته میلاو شو فالکل هین، نو د دې نه بعد هره خبره وړه ده چې د الله مینه تا سره مل شوه، الله تا سره محبت کوو، نو پاتې څه شو. او زه وایم چې د یو سړي سره الله محبت کوي نو دی غواړي څه، او چې د یو سړي سره الله محبت نه کوي نو د ده سره دي څه. چې د یو سړي سره الله محبت نه کوي او رب ورسره محبت نه کوي، د سره څه شته؟ هېڅ ورسره هم نشته. او چې د چا سره الله محبت کوي نو د ده سره څه کمی دی؟ د هېڅ شي کمی نشته. نو ځکه بیا وایي وکل الذي فوق التراب تراب، په دې خاورو د پاسه چې څه دي دا ټولې خاورې دي. نو که د خاورو سره زما رابطه کمزوري شي دا نقصان نه کوي، رابطه د دې خاورو دغه مالک سره مضبوطه ساتل پکار دی. یا زما سره دا غم د پلانې د خاورې نه پیدا دی، د دې خاورو له ځي، زه د خاورې نه پیدا م دې خاورو له ځم، هغه علانې د خاورو نه پیدا دی، دا د خاورو نه پیدا، موږ ټول د خاورو نه پیدا یو، کوم چې په دې خاورو د پاسه دي دا خاورو له تلو والی دي. نو که د دوی سره زموږ رابطې کته بری شي هېڅ خبره نه ده، خو کوم رب چې دا خاوره پیدا کړې ده او دا مخلوق یې پیدا کړی دی، د ده سره رابطه کمزوري کېدل د زما او ستا تاوان دی او سم تاوان دی.